دی احناف مولانا تپوسو کے و تاسو پا عقیدہ کی پا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسی نزے تاسو پا عقیدہ کی منگا پا ابو منصور ماتوریدی پسیزو اپا نور مسائلو کے پا امام ابو حنیفہ پسیزے منگا خبر راکی چی امام ابو حنیفہ عقیدہ خرابو دا گو رامیان گو رزین نہیں خبر دری مولانا دا عقیدہ را چی منگا پا عقیدہ کی پا امام ابو حنیفہ پسی نزو منگا پا ابو منصور ماتوریدی پسیزو خسر چنا امام ابو حنیفه مقتدا د زمانه و پر خیستا و زمان. السلام علیکم ورحمت الله. ورور پختنه لري او ځینې غیر مقلدین اعتراض کوي چې تاسو حنفیان په فروع کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوي، ځان ته حنفیان وایي او بیا په عقایدو کې ځان ته حنفیان نه وایي، هلته ځان ته ماتوریدي او یا هم اشعري وایي. ولې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده جوړه نه، والعیاذ بالله. ولې تاسو په عقایدو کې د امام ابو حنیفه تقلید نه کوئ؟ دوستانو د دې په جواب کې به دومره ووایم چې موږ لله الحمد په اصولو کې او په فروعو کې، په عقایدو کې یا په فروعي مسایلو کې موږ د امام المسلمین امام الائمه فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو، د هغې تابعدار یو. من الحمدلله کومه عقیده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او مکه عقیده زمونږ د مقلدینو هم ده. دا جدا یو مسله ده چې په عقایدو کې تقلید شته او که نشته، نو علماو په دې باندې بحث کړی دی، خو په فهم د عقایدو کې به ضرور تقلید کوي. نو کومه عقیده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و زموږ د ائمه او مکه عقیده زموږ د مقلدینو هم ده. زموږ د مذهب د معتمد علماء د علماء دیوبند یو کتاب دی المهند علی المفند، یعنی عقاید اهل سنت والجماعت دیوبند، خلیل احمد سارنپوری رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی دی. د حرمینو نه یو څه سوالات راغلي او د هغې په جواب کې د ټول علماء دیوبند په نمایندګۍ سره او د کتاب او دغه عقاید تایید شده د طرف د مصر او قاهرې او د شام او د حرمینو شریفینو د مشایخو د علماو د بزرگانو د طرف نه تایید شده کتاب دی. دلته 140 صفحه کې 3 سوالات شوي دي. السؤال الثامن والتاسع والعاشر د تقلید په مسله کې دنه پوښتنه شوې ده: هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمه الاربعه في جميع الاصول والفروع ام لا؟ وعلى تقدير الصحة هل هو مستحب أم واجب؟ ومن تقلدون من الائمه فروعا واصولا. دا پوښتنې شوي دي او دی بیا جواب کوي. زه راځم لنډم دقه جسته چې په عقایدو او په فروعو کې دی لیکي: نحن ومشائخنا، موږ او زموږ مشائخ مقلدون في الأصول والفروع لإمام المسلمين أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. من د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو، هم په اصولو کې او هم په فروعو کې. اماتنا الله عليه وحشرنا في زمرته ولمشائخنا في ذلك تصانيف عديدة شاعت واشتهرت في الآفاق. یو مسله دا شو چې موږ الحمدلله هم په عقایدو کې، هم په اصولو کې او هم په فروعو کې د امام المسلمین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو. اوس دا خبره چې ولې ځینې موږ ځان ته ماتوریدي وایو، ځینې بیا اشعري وایو، نسبت ولې ابو منصور ماتوریدي او ابو الحسن اشعري صاحب ته کېږي؟ هغه وجه دا ده د وجې د ادنا مناسبت د وجې نه ابو منصور ماتوریدي ابو الحسن اشعري دوی وروستو راغلل او دوی د امام ابو حنیفه او د نورو ائمه رحمهم الله د عقاید سره راټول کړل او د تدوین کړل. په دقه فن کې دوی خدمت وکړو، مخکې لاړل. نو د وجه د ادنا مناسبت نه چې دوی د دغه فن امامان دي او خاص په دغه فن کې کار کړی دی، نو دوی ته نسبت ورکولی کېږي. د عام عرف د دنیا دی غیر مقلدینو نه هم پوښتنه وشي چې تاسو په قرائت کې ولې د عاصم کوفي رحمت الله علیه تقلید کوئ، سره د دې نه چې په هره مسله کې مو په ژبه باندې ابن تیمیه او ابن جوزی ابن قیم او داسې نور ستاسو لکه البانی دا مو په ژبه ترانه ده. نو ولې په هره مسله کې تاسو دوی پسې نه ځئ؟ یا امام بخاري رحمت الله علیه سره د دې نه چې د امام بخاري رحمت الله علیه نوم تاسو د فریب او د دوکې دپاره استعمالوئ،
په بعضو احادیثو کې د امام بخاری رحمه الله پس روان نو په ټولو مسایلو کې ولې نسبت نه ورکوي امام بخاری ته قرات کې ولې امام بخاری سے پس نه روان په نحو کې صرف کې یا په نور مسائلو په نور فنونو کې د هر فن خپل ماهرین او د هر فن خپل امامان دي چې په هغه فن کې خدمت کړي دي نو په هر فن کې غوي ته نسبت کیږي په نحو کې موږ د نحو امامانو ته نسبت کوو په صرفو کې د صرف امامانو ته نسبت کوو په منطقو کې د منطق امامانو ته نسبت کوو په معانیو کې د معانی امامانو ته نسبت کوو په لغتو کې د لغت امامانو پس روان یو په تفسیر کې د تفسیر امامانو پس نسبت کوو نو دا څه ویل هیڅ کله نه دی پکار چې موږ ابو منصور ماتوریدی ته نسبت ورکو نو الیاذ بالله امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده جوړه نه و چې موږ هغه ته نسبت نه ورکو نه لله الحمد دا زموږ عقیده ده چې موږ په اصول او په فروع کې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو او مقلدین به وو لله الحمد د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده جوړه وا د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده د قران او حدیث سره موافقه وا او کوم عقیده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله وا او مقع عقیده زمونږ د احناف هم ده لله الحمد